السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیوادوالو الله تعالی دې کې جوړ او جوړ اوسئ. یو ځل بیا نصیر خیریه بنسټ د دغه هیوادوالو په څنګ کې ولاړ ده او همیشه موږ غواړو چې د خلکو ته سهولتونه راوړو. نن د موږ هغه پخوا په څېر دلته د شهیدانو او زخمیانو کورنۍ ته راغلي یو. دغه کمپ نوی جوړ شوی ده لکه څنګه چې تاسې په دغه ویډیو کې وینئ. دلته موږ دغه خلکو ته، دغه زخمیانو ته، دغه د شهیدانو کورنۍ ته د اشپزخانې وسایل راوړي دي. نو دوی دې ته اشد ضرورت لري. په دغه وسایل کې د ګاز ډبې نه شروع تر لوښي تمام مکمل یو پکیج د اشپزخانې لپاره. په دغه وسایل دوی کولی شي چې خپل هغه ابتدایي او ضروري مشکلاتونه سره حل کړي. نو تاسو هیوادوالو نه بیا یو ځل غوښتنه کوو، راځئ د دوی په څنګ کې ودرېږو، دوی سره مرسته وکړو. دوی موږ او تاسو ته ضرورت لري. راځئ چې د دوی امیدونه سره پوره کړو، د دوی ضرورتونه سره حل کړو، کوم مشکلاتونه چې لري هغه مشکلاتونه سره حل کړو. الله كم تستطيب القروح ويبرأ جروح الكثير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل.